ښاغلی قریشي وایي موږ نه پرېږدو چې طالبان د ډیورن کرښې نه د اغزن تار لرې کړي. سلام ستړي مه شئ، وخت مو بخیر. په AFG پلس چینل کې درته ښه راغلاست وایم. AFG پلس چینل تل ستاسو په چوپړ کې، نو همدا اوس درسره چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي وایي پر ډیورن کرښه د اغزن تار بشپړه کولو هڅې روانې دي او د افغانستان له لوري په ځینو سیمو کې د دغه تار د لرې کولو موضوع په ډیپلوماتیکو توګه هواروي. ښاغلی قریشي دا څرګندونې تر هغه وروسته کړې چې پر ډیورن کرښه د افغانستان غاړې ته د طالب چارواکو له لوري د دغه تار د بیرته لرې کولو ویډیوګانې خپرې شوي دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشي وایي پر ډیورن کرښه د اغزن تار د شکولو پر پیښو چوپ نه دي او د اغزن تار لګولو هڅې به دوام لري. ښاغلی قریشي په اسلام آباد کې په یوه خبري غونډه کې د خبریالانو د هغې پوښتنې په ځواب کې چې له تېرو څو ورځو راهیسې د طالب چارواکو له لوري پر ټولنیزو رسنیو داسې ویډیوې خپرې شوي دي چې پکې طالب چارواکي د دغه اغزن تار په لرې کولو بوخت دي. ښاغلی قریشي وویل موږ خاموش نه یو، اغزن تار موږ لګولی او که خدای کول د لګولو هڅې به یې دوام لري. افغانستان زموږ دوست څنګ لوري اسلامي هیواد دی، موږ له دوی سره په تماس کې یو او که خدای کول دغه تار لانجې چې راغلي دي له ډیپلوماتیکو لارو به یې هوارې کړو. ځینې داسې خلک شته چې دغه اغزن تار کاږي. موږ دا وایو چې د دې تار د لرې کول د پاکستان په ګټه نه دي، خو موږ د خپلو ګټو حفاظت کوو. دا وروستیو کې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې ویډیوګانې ښایي چې د افغان طالبانو ځانګړي ځواکونه د ډیورن کرښې اوږدو کې له یوه ځای څخه له اغزن تار راټولولو او له ځان سره یې وړی دی. له تېرو څو ورځو راهیسې د افغانستان له بېلابېلو سیمو داسې ویډیوې پر ټولنیزو رسنیو خپرې شوې چې ادعا کېږي پکې طالب چارواکي تر سترګو کېږي چې د اغزن تار کاږي. په ورته دې ویډیو کې بیا یو طالب چارواکي اورېدل کېږي چې د ادعاو له مخې وایي دغه تار به تر اټکه ورسوي. په پاکستان کې د دغو ویډیو تر خپرېدو وروسته ګڼو پاکستانیانو په همدې خواشیني څرګنده کړې او خپل حکومت یې د طالبانو د ملاتړ پیغورونه هم ورکړي دي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر له لوري په دې تړاو لا هم څه نه دي ویل شوي. دوستانو زموږ د نن ورځې خبر تر همدې ځایه و، تر بیا ښه وخت.